شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنگ دې سره شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنگ دې سره تبوا یو لوخي کی ګډ بنګو لونګ دې سره شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنگ دې سره روح می داستا پلور پرواز زړه می ستا مینا غواړي روح می داستا پلور پرواز زړه می ستا مینا غواړي دوړه د پراخې سینې لوی انګړ کې تنگ دې سره شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنگ دې سره تبوا یو لوخي کی ګډ بنګو دا کال مې پر اصل کې د غوښې څخه کار او نه کور وړه غوړی شي نه لرم غوړی شي نه شي نه څه په کور دلته مې نه را باندې جاړې دانن سره په وښتو را روانم د کور موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ ډېر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو وخت کو بنه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېره اړتیا ده جزاکم الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ ورو خوښ او خوشحاله به یاست رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولره دوستانو بیا هم الحمدلله نن د پسه او د وچې ډوډۍ خیرات لرو رب عز وجل دې د رفیع الله صاحب او د دوی د ټولو فامیل همدغه صدقه قبول او منظوره کړي او خدای جل جلاله دې د ټولو مشکلات او د دوی ټولو مصیبتونه تکلیفونه هغه لرې کړي او الله تعالی جل جلاله دې له هغه مقدرو مشکلاتو څخه وساتي او محفوظ کړي دعا چې ده دعا تقریبا درې اړخه لري یو اړخ دا دی چې الله جل جلاله یې به ژر تر ژره د کوم شي لپاره چې دعا سوې وي هغه نعمت ورکړي او د دعا یې قبوله کړي دوهم دعا داسې وي چې دعا د هغه شیانو لپاره خدای نه کرده چې یو کس ته مشکل راتلونکی وي مصیبت راتلونکی وي او دوی صدقات او خیراتونه کوي البته زه صدقات څه چې بیا دغه صدقات د هغو آفتونو مصیبتونو مخه ونیسي او دریم قدم کې دی چې رب جل جلاله د همدغه دعا او صدقې په خاطر به باندې په دې دنیا کې الله تعالی جل جلاله دغه د دعا قبول نه کړي رب جل جلاله په آخرت کې اجر ورکړي وایي تر ټولو ډېر ګټور هغه د آخرت مسله وي چې په دې خاطر باندې کله چې د خپل د دعا اجر په آخرت کې وویني نو بیا دی وایي چې هی کاش په دعا دنیا کې مې یوه دعا هم نه وي قبوله سوې نو موږ صدقات په دې خاطر باندې کوو چې رب جل جلاله راضي کړو او صدقات ته بند الله تعالی مظلوم او غریب او بندگانو ته رسیږي کله چې هغه غریب او ناچار او بې وسه خلکو ته ورسیږي هغوی د زړه له تله او له زړه له کومې څخه دعا کوي نو په همدې اساس باندې همیشه غریب شتمن خلک مؤمنان هغه خلک چې الله جل جلاله پر دوی باندې خاص رحم کړی وي هغوی صدقات کوي او مرستې تر غریبو خلکو پر رسیږي
رب جل جلاله دې د جاني د رفیع الله صاحب دې ټوله د همدغه صدقات قبول او منظور کړي. موږ به ځو ان شاء الله په بازار کې به په هغه خلکو باندې دغه خیرات ویشو چې هغوی واقعا راوتلي وي، یا زرنګ چلوي، یا ګاډي چلوي، یا ریړۍ چلوي، یا هم روزانه ولاو یو ځای ناست وي روزانه ته په انتظار چې څوک مې بوځي، پر هغه خلکو باندې به دغه ډوډۍ او دغه غوښې موږ ویشو. یو کڅونه کې فکر کوم 10 ډوډۍ دي او یو برخه دا به ان شاء الله لازم موږ دغه تر کوس طبعا په افغانستان کې یخ دی، البته په ټول نړۍ کې به یخي ژمي دي. په دا وختونو کې دغه شوروا خلکو ته جوړول دا واقعا هم قدرتایم بيخي حاج اکبر دی. خدای جل جلاله دې تاسو ټول صدقات قبول او منظور کړي. تاسو راځي برنامه را سره وګورئ، د پسه د ترتیب او د تنظیم څخه وروسته به بیا همداسې ځو بازار ته. بارک الله فیکم. شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، تبوا یو لوخي کی ګډ بنګو لونګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، روح می داستا پلور پرواز زړه می ستا مینه غواړي، روح می داستا پلور پرواز زړه می ستا مینه غواړي، دوړه د پراخې سینې لوی انګړ کې تنګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، تبوا یو لوخي کی ګډ بنګو لونګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، ته یوسف زاد یو کنه د کوهي قافله مالات، ته یوسف زاد یو کنه د کوهي قافله مالات، لالیه ټول رنګونه ستا حسن تړنګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، تبوا یو لوخي کی ګډ بنګو لونګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره، نیمګړی ژوند. السلام علیکم. ستړي مې سې سب شایست په خیر است. پیاز په څو دي؟ پیاز په 60 روپۍ په 60 روپۍ. بس د دوستان د افغانستان وزارت په 60 افغانۍ پیاز څو بده ته ګټي؟ څو ګټه دي پکې کېده؟ په 60 کې 15 روپۍ می په 60 کې 15 ونه. دغه وښه واخه ما شامه په کور کې په خیر کړ او دغه ډوډۍ واخه. دعاګانې کوله خلک. السلام علیکم. ستړي مې سې صاحب. څنګه یې شې په خیر است؟ سودا وینسته؟ څلور هفتې کېږي. یو میاشت کېږي. ژوند څنګه دی؟ ژوند څنګه دی؟ شپایته د ده نمبر ولیکه او سیشن بیا په وزر وغورځېد. نمبر تلیفون لرې؟ تلیفون لرې؟ بس راکه د سبا د خیر زه درته راځم. سبا د دې ولاړې سبا زه درته راځم. سبا 9 بجې 9 بجې غلیا ودرې شه. اوس دغه غوښه واخه په کور کې پخې کړه. سمه ده؟
دعاګانې کوه یوسف و خاص د لیوه ده راس دا خیرات حاجي صاحب رفیع الله کړي دعاوې ورته کوه سمه ده دا دی الله دې خیر آمین آمین که الله دې خیر سلامت اوسه ستړی مه شئ صاحب ښایست په خیر خیرت ته صحت ښه پټاټې من به څو دي پټاټې پټاټې من پی 230 وی دونه ګران وکه گیران ما بیاردم من 100 افغانی به ما بدادن دی بیشتر به ما نبخش 100 افغانی اوه 100 افغانی پیدایش است یک 10 افغانی 100 افغانی ما بیاردم 10 افغانی پیدایش چی میشه هیچ کاری من نمیشه اینو پیاز سودا میکنن به کچلی سودا میکنن نه هیچ کاری منی اما هیچ کاری منی هیچ کاری منی نه خانه تو کجاست خانه می به کوچه کود بابا کود بابا آه مهاجریم از ولایت قوریم تو از ولایت قور چند نفر هستین در خانه 17 تایی 17 تا ما شاء الله زیاد بسیار زیاد است ما شاء الله الحمدلله دیگه کسا هست که کار میکنن نه یک بچه خودتری دارم کار میکنه مثل اندازه میزی پدریزی اون کچلی سودا چند پیسه پیدا میکنین روزانه دیگه اگه سودا شوه 200 بگیر میای که 20 خلطه کچلی سودا کنیم اگر نشوه 100 افغانی 150 افغانی بعض روزی سودا میشه بعض روزی نمیشه کلمه این نان برایت ناوردین این نان این گوشت است خیر بینی شروع پخته که خون خیر بینی امی مسلمون هم مسکینه مسکینه امی هم مسکینه اینو برابر شدی ازی که همسایه مانم خبریم که مسکینایه است مسکینایه که من همسایه من به کرایش هستم اینا هم به کرایش هستم اگه این مسکینه نیست نه بله این مسکینه نباشد نه اگه مسکین نباشد اینه گیدی و پیاز باره بریستید برو گفتن خود کار نیه که خدا خیراشو قبول کنه خدا خیراشو قبول کنه مگر که ما دروغ بگو خود کاره خانه تو کجاست؟ این هم به کود بابایی این هم به کود بابا کوچه ما مردمی ولایت قور که هستیم اکثری مهاجریم ما ده این حصه زیست این سبسه جوری تو چه کار کنی؟ من دیگه من خورما و کیک سیرم کنه دیگه اگر کیلو چی بیدم اینا خیر ما تمرك جسال السلام علیکم ستړي مسی چټه په سوجي السلام علیکم سوجي ګټه پکښه دي یو لسې دا ګسره لس کڅونی دي السلام علیکم الله داغه می خواري دا انډوال ولا کوم دیوار پیا بالا بد کړی د درځان داغه می کار نو ولې دی داغه د غالي برلسین بالا کستان ولا ک دی اکثر په کور دي چې کوم پارغسان څه ځکه ورته بیا میاش چې په یو نیمه کې کرایه پیدا هم ځای راځي چې څه نور څوک سره دي نور یو بل ورور دی یو ځان چې اوس د غوښې درکم دی په خوي والله که غوښ خو شي دي خود والله که دیګ برابر کړی دی والله په دای ډوډۍ گزاره ده دا غوښ څنګه چې دا څه پکې خو یو شی ورته پیدا کړه به فخې یا به چم که خالي ډوډۍ درکم ها ډوډۍ دا مثال ډوډۍ لا شاده و دا ډوډۍ شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره ستړی مسی ښایست په خیر نن دې سودا وکړه یا سودا ولا کړه ولې کار نشته شي شو کار نشته غوښې او ډوډۍ غواړې ولې ته غواړم دعاګانې کوه ته چیش خرڅه شوبې نانا وشن شوبې څو پیسې د ورځې ګټې دا 300 سودا کې څو ستا ګټه وشي څه
کور دې چیرې دی؟ روکه د جامع سره دغه غوښې واخله ډوډۍ واخله ولاړ سه کور ته که نن دغه ګټه دي بس ده سمه ده دعاګانې کوله السلام علیکم ستړي مه سئ څه محترمه صحت ښه دی غوښې مې درته راوړي دي امین کې دا کومک امین کې دا کومک رفیع الله صاحب کړی دی او دوی فامیل هغوی خیرات کړی دي ما لس ډوډۍ او دغه غوښې درته راوړي دي شوروا پخه که ماښام د خیره رزق ورکوونکی الله دی راس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلا بخير السلام عليكم أنار بسوي أنار نوت غرانسوي دي غرانسوي بيا ورا من غرانسوي دي هوايا خاصة وجه دا وش ودودي الله فاك خيرات بي وجسم دعاء السلام عليكم سبستري مس شيء حد شري يوم بخير دي سوداء بتسنج دي دا خيراتي وجسم خيرات الله يجزاك شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره ته به وایو لوښي کې ګډ السلام علیکم ستړی مه شئ صحت کور دې چیرې دی صاحب کور د غرو خواته دی په میشو خواته نو چشکې چې دلته ناست وی نه ځې دلته مې مریض راوستلی دی شفاخانې ته څه وخت ځې د خیره ولاکه معلومه نه ده چې جواب یې راکړي موږ غوښې او ډوډۍ راوړې خیرات مو کوئ نو دا خوراک زه مسافر یم وروره ولاکه بل شی مې مسافر نو چیرې پخیې د خیره چیرې پخیې نو امید امید ښه دلته دبره د کور کره ورکړم کور دې د ډېر نږدې د دوستان ده ستا هو د دوستان د مستا هغه ته ورکړه دې خاطر باندې مور کړی چې دې دوستان ته وړم مریض ځم نه که څه هم کور یې دلې نو خیر دی د غوښتل تقاضا یې وه موږ هم راغوښتي موږ فکر کوو چې کور یې دلې دی السلام علیکم ستړی مه شئ صحت ښه دی څنګه دې پټاټې خرڅېږي که یا په زوره خبره که په زه درن یم پټاټې خرڅېږي که یا نه خرڅېږي کارونه داسې دي د پرون مال د نن مال په پور مې راغوښتي دي دغه د پارسي څو پور در باندې ګټې نه شو په تاوان کې روان یم لږ لږ ګټه کې درې دغه به د پرون پیسې را باندې دا سره پټ کړی دي 2150 پټ کړی دی د پرون پیسې راځي کړی دي یو هغه نه مولا کړ کړی دی ښه قسم درته ولا ګر ما شناخته د په دو درنګ دی دا حرکت غوښې غواړې غوښې مالا خپل په بیت خیراتونه خیر دا هغه دنیا جنت دی دا دنیا پاکه ده دا دنیا پاکه ده دا غوښ واخله دا د خیرات څخه دا د مسلمانانو خدای بچای امین کې الله بچای ته څه کار کوي لا بالا کې بالا تاسو ته هم غوښې درکوم حاجي صاحب دا غانې دا خیرات واصلین په څو دی کور دې چیرې دی ماښام ځې کور ته ښه دغه غوښو ډوډۍ واخله مساج صاحب څنګه یې صحت ښه دی ژوند په خیر دی کارونه په خیر دي دا غوښو ډوډۍ مې تا ته راوړله خدای په کاروبار کې برکت واچو دعاګانې کوه تم دعاګان راته کوه په دا کال مې په رسول کې د غوښې څکه کړې و نه کور وړه غوړي شی نه لرو غوړي شی هم نه هېڅ شی نشته په کور دلته مېلمانان را باندې ژاړي دا نن سهار په اوښکو را روان وم د کور په اوښکو را روان ولا د په اوښکو را روان ټلیفون نمبر لرې ټلیفون نمبر خو لا که لرم دغه پوخ ځای دی ګر سره پایته سبا دته مې نه کارت راوړه سمه ده
سبا د خیر خو د دې ناستې وه اوس ما دغه ځای د کور نه وړه لرم نه غوړي لرم به دلته کورونه پر سر اخیستی یم در په در یم دلته څوک د چا سره ما کومک نه دی لیدلی نه دی لیدلی سم خدای کوم دی چا کومک لیدلی داسې یم داسې کرایه راپسې دی بل ګشتې ټکې سې راباندې راوړي ما ته وایي دې بندي کومه دا 15,000 افغانۍ په سمه راکړه داسې یم هغه اللهم انت ناصر نور د شومین په رسول کې لرم بس نن سهار چې راتللې ژړلې دي نن سهار چې راتللم که سم به خدای د مېمنان سره په چغو ناست وم په کور کې الله اکبر بس الله عزت خیر درکړي سبا د خیره دی راځي تا ته کاټ تر کې بل سبا به زه وړو غوړي شاندار کوم که ژوند دی د خیره الله دې موږ الله مې سمه نن ماښام ښه شوروا پخه کوو خدای تعالی دې جنت کې خدای دې په هغه دنیا کې په ښه درولي دا مرسته رفیع الله صاحب کړی او دعاګانې سمه خدای تعالی دې په هغه دنیا په ښه ورولي امین کله دوستانو دا ولننۍ برنامه الحمدلله چې موږ د ښار په ټولو غریبانو باندې هغه چې دغه مرستې ورته رسېدلې تقریبا په هغوی باندې مو پوښتنه وکړله د هغوی د کاروبار اړوند به تاسو هم انشاءالله العزیز په دې برنامه کې خبر سوي یاست چې په کوم حالت کې د دوی اقتصاد دی په کوم حالت کې کاروبار دی او موږ هم دغه مرسته دوی ته کړې ده نو دا د رب جل جلاله هغه د رزق وعده ده چې د مؤمنانو سره کړې ده موږ د ښار په مختلفو ناحیو مختلفو سړکانو باندې وګرځېدلو هر هغه کس چې په همدغه پسه کې د دوی یوه حصه و الله تعالی جل جلاله موږ ورته راورسولو او موږ مرسته وکړه خو دوه کسان مو انشاءالله العزیز داسې خلک هم چې موږ سروې هم کوله په عین حال کې چې موږ به انشاءالله العزیز مرسته ولرو ډله ییزه مرسته او په هغه کې به دغه مؤمنان چې دلته غریبان واقعا مستحق خلک وو هغوی به راوغواړو او کومک او مرسته به وکړو راځئ د خپلو ټولو دردېدلو افغانانو تر څنګ ودرېږو کومک او مرسته یې وکړو او الله جل جلاله به موږ او تاسو ته د دغه عادي مرستو په سبب باندې په دنیا او آخرت کې یوه زواجر راکړي نن چې یو څوک د خپلو مؤمنانو سره په چغو چغو ژاړي نن چې یو څوک د خپلو مؤمنانو سره په سختو حالاتو کې قرار لري او خلک ټکس داوزي ورباندې وړي کریان نه لري ژاړي او د سترګو یې اوښکې بهیږي او د مؤمنانو د دغه لوږې او د تندې طاقت نه لري کله چې موږ او تاسو کومک ورسره وکړو رب به موږ او تاسو ته ډېر اجر راکړي نو دا وه نننۍ برنامه چې د پسه خیرات او د وچې ډوډۍ خیرات رفیع الله صاحبو د جاڼۍ مرسته استولې وه الله تعالی جل جلاله دې اجر ورکړي تر بلې برنامې پورې چې تاسو درانه چوپړ ته راځو پر لا یزال متاع رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته شور د ځوانۍ سکوت د مینې مې په جنګ دې سره